د 229 منډه د په تعقیب کې افغان توپوونکي اوس مهال توپونه کوي چې ډیره زبردسته په زړه پورې لوبه یې روانه کړې ده. د افغانستان او بنګلادیش 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په اسیا جام کې لومړۍ لوبه د افغانستان او بنګلادیش لوبډلو ترمنځ روانه ده چې په دغه سیالۍ کې د بنګلادیش لوبډلې توپونه کړې ده چې 229 منډې هدف افغان لوبغاړو ته ورکړی دی. تر دا مهاله 28 اوورونه پای ته رسېدلي دي. د افغانستان لوبډلې خپل دوه لوبغاړي د لاسه ورکړي دي او 102 منډې هم لري. افغان لوبغاړو په نن سیالۍ کې ډیره زبردسته بهترینه توپونه روانه کړې ده چې دوه لوبغاړي اوټ ته 102 منډې لري. انشاءالله د بنګلادیش 19 کلنې لوبډلې ته به په لومړۍ لوبه کې ماته ورکوي. افغان لوبغاړي به بیا په ایشیا جام کې خپله دویمه لوبه د سریلانکا لوبډلې سره ترسره کړي. د افغانستان د بریا په هیله